د ضحاک کلا د بامیان ښار ختیځ لور ته 18 کیلومتره وړاندې د کالو په دره کې یوه لرغونې کلا چې جګري او سور رنګ ورته ځانګړې ښکلا ورکړې، لوی ضخیم برجونه او برداره دیوالونه د پاملرنې وړ دي چې اروپایي څېړونکو د سرو نیمه وران سوو دیوالونو ته په کتو سره قلعه سرخ یا سره کلا بللې، خو د سیمې خلک د تاریخ له دورو ورتېر سوي او هغه سرحد ته رسېدلي چې اسطورې او داستانونه د تاریخ ځای نیسي. نو د ضحاک نوم یې موندلی او پر دې اورنګه خرابو یې د ضحاک د کلا نوم ایښی دی چې تر اوسه یې د ضحاک یا ساک ښار بولي. دا چې په افغانستان، ایران او نورو سیمو کې د ضحاک په نامه افسانوي باچا تیر سوی، ځینې فکر کوي چې دا به د همدې افسانوي باچا ښار وي. افسانوي روایت دی چې ضحاک باچا پر وږو 2 خطرناک مارونه درلودل چې خپل مخالفین